هارون الرشید خپل هغه وزیر چې ثمامه نومېدی دارالمجانین یا د لیونیانو ځای ته ولېږي چې د هغوی د حال خبر واخلي. وزیر د لیونیانو په منځ کې یو ښایسته ځوان ولیدی. داسې معلومېده چې دغه ځوان دې جوړ او د سالم عقل خاوند وي. نو وزیر دا خوښه وبلل چې دغه ځوان سره خبرې وکړي، خو دغه لیونی ځوان د وزیر پر خبره غوږ ونه نیوی او وزیر ته یې وویل زه غواړم چې ستا څخه یوه پوښتنه وکړم. وزیر وویل وایه پوښتنه دې څه شي ده؟ ځوان وویل بیده انسان د خوب وخت، بیده انسان د خوب خوند څه وخت حسوي؟ یا په بل عبارت بیده انسان د خوب په خوند څه وخت پوهیږي؟ وزیر وویل کله چې له خوبه راویښ سي. ځوان وویل څنګه به د هغه شي خوند حس کړي چې هغه تیر سوی دی؟ وزیر وویل نو تر بیدېدلو د مخه د خوب خوند حسوي. ځوان وویل یو څوک څنګه پر هغه شي خوند اخیستلی سي چې تر اوسه یې د هغه شي څکه نه وي کړې؟ وزیر وویل نو بیده د خوب په وخت کې خوند او لذت حاصلوي. ځوان یې په جواب کې وویل بیده شعور نه لري، نو خوند او لذت بې له شعوره څنګه حاصلېدلی سي؟ وزیر صاحب حق پک پاته سو او د لیوني د پوښتنې صحیح جواب یې نسوای ویلی. نو د ځوان څخه رهي سو او د ځان سره یې قسم یاداوه چې هیڅکله به د لیوني سره بحث سوال او جواب نه کوم.